امرؤ القیس یو شاعر داغه شهرت ډیر شوی ډیر شهرت. دا نور شاعران چې د دوی چا تاسو هم نه کول نو د نور شاعرانو وی چې راشي د امرؤ القیس مړ کړي ټول دنیا امرؤ القیس کوي او زمونږ اډو څوک نامه نالي دا مړ کړي چې د الله راته خالی لکه د یوسف علی السلام رونو یوسف ته دا معامله ولې جوړه کړې وه چې ځکه د پلار منظور نظر دی مړ کړي چې دا د پلار نظر کرم په مونږ هم راته او دا پیشنګویي خو پلار مخکې نه ورته کړې وه چې یا بنیه لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ځکه ان الشیطان للانسان عدو مبین. دغسې چلې جوړ کړو چې دا امرؤ القیس مړ کړي بارې بوتلو راځه دلته یو مشاعره ده او هغې ته چې بوتلی دی رانیولی دی وجني هلکه ولې وی تا ټولې دنیا کې نامه ده او زمونږ څوک نوم نه علي مړ کوو دی ویل مړ کوئ خو مې خو زه به درته یو بیت ویمه دا به زما لوڼو ته امانت رسوئ ویل ډېره ښه ده نو د وعدې وفا دا شیم په عربو کې ډېر زیات سړی مړ کو شعر ووایه دی ورته وایي چې زما مړ کوي او کور ته لاړ شي نو زما دروازه کې آواز وکوي چې یا بنت امرؤ القیس ان اباکما یا بنت امرؤ القیس ان اباکما دا زما دروازه کې وایي سړی مړ کو دا قاتلان رااله او دروازه کې आवाज وکړو چې یا بنت امرؤ القیس ان اباکما الونو را منډې او دا دواړه سړي ونیو چې ویني وویل ولې ویل تاسو زما د پلار قاتلان یې مونږ کوم ځای قتل کړی دی ویل تاسو قتل کړی ویني و رپورټ شو عدالت ته خبره لاړه عدالت دی جنکو ته وایي چې تاسو سره دلیل څه دی چې ستاسو پلار دی وجلی دی ګوان دی پې لیدلی هم دی دلیل څه دی ویل جی دا دواړه شاعران یو نیم بیتی وایي نیم بیتی ادې لږ وایي په دې عدالت ورته یې هلکه وایي وی یا بنت امرؤ القیس ان اباکما جنکۍ ورته وایي چې دې بیت سره بله کړی نه لګي سوا د دې نه چې قد قتل فقاتلا لداکما پلارم قتل شوی دی او قاتلان دا دواړه ولاړ یا دې دا شاعران دې بیت سره بل نیم بیتی ولګوي او یا دې بیت سره بل نیم بیتی اډو لګي نه دا د عقل انتها و دارم قاتل به قاتل او نیم بیت سره نیم بیت لګولو معلومولو نن په پاکستان کې قتل وکړه سرې سترګې ته ګرځه نور به پولیس راني څه چل دی انټاروګیشن دی او انټاروګیشن دی او انټاروګیشن د خلقو پې سرمنې وباسي او اصلي قاتلیت او کړی برید ګرځي په موده کې دلته دغه جوړېده دا اصلاحي کمیټه څه چل دی هلکه وی دا امامان چې دي دا به د پولیس ته دا علاقه کې ملزمان ښیي مولیان خدا سے دا خدای ساده ای پہ راپاسې وی جی بالکل بالکل به خای زه پہ راپاسې د مال خدایم خوار نه که په خبره ځان پوهې کوي دا حکومت خو هم دله اوبه نه درکوي او د مالت په خیر خیرات او زکات باندې ته امامت کې چې په علاقه کې یو سړی پولیس ته وښی قسم په خدای چې په محراب کې دي شهید په محراب کې دې مړ کې چې ښه ملا صاحب ته لا سیډي توپ ته اوس په جومات کې کېناست چې مونږ بس باندې بس سیډي کې نو مال په ارام کې نه دا بالکل هم ولې وي او ویل والله زمونږ خو دې ته اډو دماغ نه وتلی ما وې 2 لکه محکمې دي حکومت سره سیډي دا سپیشل برانچ دی انټیلیجنس دی کرائمز دی انټي کرپشن دی دا محکمې په مفتو اربونه روپۍ تنخواګانې دي چې زه به سیډي کار کوم په مالت کې زه ورته نصیحت ولې نه کوم چې دی پولیس ته خپل فرض خو زما دا دی
نو اصلي قاتل توکړی برید ګرځي او د پولیس انټاروګیټونه چې دي هغه پکې بے موره بے پدره بے مدره کی غیبه الفاظ باندې قاتلان معلوم تاسو خیال راغی علماء لیکي چې هارون الرشید بادشاہ دی یو وینځ سره ناسته خبرې کوي ابو نواس یو شاعر دی هغه ورغی چې د دې وینځ صفاتو کم په شعرونو کې نو مالا بدا بادشاہ سره ورننوته دی د وینځ ډېر صفاتونه مفتونه کړي دي ا بادشاہ ورته کتلی دي ابو نواس چې راووتو نو د هارون الرشید په دروازه ولیکل چې لقد زاع شعري على بابكم لقد زاع شعري على بابكم كما زاع عقد على خالصا اے هارون الرشید زما شیرونه ټوله بس او فضل شو ستا په دروازه کې كما زاع عقد على خالصا لکه تا چې د سرو زرو امیل د خالصي وینځ په غاړه کې ضایع کړی دی وینځ ته د سرو امیل چولې دی داسې زما شعرونه فضل شو لکه ستا د سرو امیل چې فضل شو د خالص وینځ په غاړه کې ولس ویلې بادشاہ ته چې صاحب په دروازه دا شعر ابو نواس ولیکلو هغه ویل علیا ونیسئ ورایول پولیس ورغی او ابو نواس یې ونیول ولې ویل بادشاہ دې غواړي دی چې دننه ننوتو نو لقد زاع عین دی عین داسې نو عین نه لاندې خپه وواله میټاو یې کړه نو چې عین نه لاندې خپه میټاو کړه نو بیا څه پاتې شو حمزه پاتې شو حمزه خیال راغی چې دننه لاړو بادشاہ ورته ویل دا تاسو لیکلي په دروازه هغه ما صاحب څه لیکلي تاسو ویل دا لیکلي چې لقد زاع عقد على خالصه هغه قربان د سره من غواړم که بادشاہ په خپله وګوري نو شاید چې څه خبره وي چې بادشاہ راغی چې ګوري نو زاع نه دی زاع لقد زاع شعري على بابكم كما زاع عقد على خالصا وړاندې زاع معنا ضایع شو شعرونه زما په دروازه ستا کې چې همزن عین نه خپه میټاو کړه نو زاع معنا حمزه نو بیا دا معنا شو چې په تحقیق سره خوند وکړو شیرونو زما ستا په دروازه کې لکه خوند وکړو امیل د سرو زرو په غاړه د وینځ ستا کې یو پیوالو سره به دنیا په بله واړو تاسو خیال ده ابو نواس یې ورکړي دله څه انعام ډېر لوی انعام یې وله ورکړو بادشاه او ابو نواس خوشحال شو دا عالمو د شعري دنیا په عربو کې او راجمع شي د قرآن غوندې یو وړوکی صورت جوړ مونږ پښتو کې رحمان بابا زمانه وه چا ووی چې قرآن غوندې زم جوړولی زه اوس خو دا بله زمانه ده صاحبه دا کمیونست سوشلسٹ جی روسی مزاج چینی مزاج لندنی مزاج امریکنی مزاج اس خدا مزاجو نه دي پاکستان کې ټول مزاج دی د چا مزاج د روس دی د چا د چین دی د چا د امریکې دی د چا د برطانیې دی کنه جی اوس دا مزاجونه دي مونږ کمیونست مونږ کمیونست اوس هغه ورځ یو لوی سړی دی ما ته وایي چې مولانا صاحب تاسو چې وایي چې د اسمان چې دی قرآن کې راغلی دي چې دا چت دی نو لنټري چت دی مالاو
نالاو دا لنټر دی. نو ما ته وی چې ګورئ جی 5 مرلو کېم چې چرته څوک لنټر واچي د هغې نه شګې باجري دومره بچي چې کوڅو کې پرته وي. نو دا دومره لوی لنټر چې خدای پاک اچولی دی د دې هغه ملبس ما ورته وی چې خان خفه کېږي به نه سر خو دې د خره نه هم غټ دی او عقل پکې بالکل نشته. ځکه چې بعضې سړو کې که تاسو وګورئ د خر سره ورپورې تړلي چې کوم سړی په خبره نه پوهېږي د هغه نه خر ښیي. تاسو خیال راغی. نو ما ورته وی چې تا سر څومره غټ او ته د اسمان ملبه نه وینې په ځمکه. ویل چېرته؟ مل دا غرونه دا د اسمان چې لنټر یې واچولو دا غرونه یې ملبه ده که نه. اوی ویل والله اوس مې ما وګوره سیمټ پکې شته باجري پکې شته اوس پیمانه وایي اوسپنه د غره نه وځي که نه وځي دا اوسپنه هم هغه لنټر نه فالتو شوی دې نه خو دومره لویه ملبه پاتې ده چې څومره اسمان لوی دی دومره ملبه لویه ده. تر قیامته به د کائنات ته دا ملبه په کار راځي. بس ویل زما د پلارم توبه ده ما ځان ته کمیونست وی او نن پوه شو دا زمون خلق واقع. عزیزا الله چې چاته هدایت نه کړي هغه د پیغمبر په موجودګۍ کې پیغمبر ته ګوري او ښکاري ورته. تاسو خیال راغی ګوري. مولانا عثماني رحمت الله علیه فرمایي چې د پیغمبر دنیا ته دراتلو داسې مثالو لکه په یک دم تیاره کې چې 1000 واټ بلب ولګي. یک دم تیاره کې نو چې یک دم تیاره کې رڼا جوړه شي نو د حیواناتو کې 2 قسمه دي. یو حیوان داسې دی چې رڼا وګوري نو ورشي تر هغې ته نه لرې کېږي چې ځان پې ستېږي او یو حیوان داسې دی چې رڼا وګوري نظر یې نه لګي لکه پتنګ او خاپیرک. پتنګ وګوره چې رڼا وګوري نو تر هغې ته نه خوا کېږي چې تر څو یې پې ځان قربان کړی نه او خاپیرک وګوره چې رڼا وګوري نو نظر یې نه لګي چېرته دیوال پورې نښتی چې بیا تیاره شي بیا راپاسي او د شپې ګرځي. نو یک دم تیاره کې د 1000 واټ بلب و سردار دو جهان صلی الله علیه وسلم ابو بکر او عمر او عثمان او علی پتنګانو ځان پې قربان کړ او ابو جهل او ابو طالب او عبدالله ابن ابی ابن سلول دا وګورئ رڼا یې لیده او نظر یې نه لګېده ورته ښکارېده. تاسو خیال بیا معجزات د دې قماش لاس کې کاڼي راوړه کاڼي ورته وایي گر رسولی چیست در مشتم نهان گر رسولی چیست در مشتم نهان کہ خبرداری ز راز آسمان چې د آسمانونو خبرونه بیانې اخو لرې خبره ده وایه زما د لاس کې څه دي. پیغمبر ورته وایي زه ووایم چې ستا لاس کې څه دي او که ستا د لاس کې څه دي هغه په خپله ووایي. وایي نه زما لاس کې چې څه دي په خپله نه شي ویلی ته یې ووایه. پیغمبر په یو ګوته هغه لاس ته اشاره کوي داسې دننه لاس کې کاڼي دا قطکاڼي غوندې دي هغه دننه آواز کوي لا اله گفت الا الله گفت لا اله گفت الا الله گفت گوہر احمد رسول اللہ صف کانو آوازو کو چه لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا ابو جہل پلاس کی من کانیو دم رئیو پس مکہ کانی رویستا ویل پدین جادو چلو بیا د کعبه په خوا کې ولا ټول راجم شو
ویل وای چې ته پیغمبر د سپوږمۍ دوه ټوکړې ویل دا مسان څوارلسمې سپوږمۍ وه او د جبل ابي قبیس د پاسه ولاړه وه وایي ګوته یې ورته اشاره وکړه په اسمان کې دوه ټوکړې ویل د ده جادو تر اسمانه پورې رڼا ګوري او نظر یې نه لګي معجزات ویني او د هغه ماشوم او د هغه بچی معجزات ګوري چې د ده په مخ کې لوی شوی هیڅ استاذ نه لري او هغه کمالات ښیي چې ځکه معجزه معنا دا ده چې بل عاجز شي او د هغې جواب نشي معجزې ته ځکه معجزه وایي زما عزیزانو عرض دا و چې قرآن کریم غوندې کلام پیغمبر پیش کئی رحمان بابا زمانہ وا هغه زم جوړول شم داسې شعرونه د رحمان بابا پښه دا ستنه اسمان جوړ کړي ایو پر پاسه رحمان بابا غو شعرونه جوړه ویل ویل جوړ کدی پسې چې سر زمان سامان زمان سر زما سامان زما زار شتر جانان زما سر زما سامان زما دې پسې جوړ او شعرونه مېرونه دا شاعران خود مونږ ملک ډېر زیات دي رحمان بابا مشاعره وای او کال زم غوښته و چل تلاړ منو شاعران دي صاحب چاته میګه صاحب یو چاته عاسی صاحب مسله کای مکای ځان پورې تړلې دي اوس طرح دعوت طرح ما ته وګورئ دا چا چې دا ترجمه ویلي دي دا دم داخل خبره واوري همیشه د پاره به موضوع نه بار نه وځي اره خبره به یو موضوع لاندې کې طرح دعوه چې څوک تر کومه به سورلي د باد په شا وای څوک تر کومه به سورلي د باد په شا دا ژوند د هوا شا نو تر کومه به پیدا سي پاس روانه کله به هم ورځي دا طرح د شاعرانو څه بکواسونه ویل کنه چې زه خو پړسم یو شاعر پکې راپاسې د هغه وی دا مخ چې دی کباب ته او ګیره پکې مچ دی نو د کباب نه مچ غورځول پکار پکې دا وایي خیر چې زه پې راپاسېدم نو داسې حجامت خو مې ټولو له وکړو که نه داسې چې لارې مې ترې خطا کړ او دا مې ورته وویل چې د رحمان بابا غوندې او مشاعرې کې ستاسو راوستل دا د تمام پښتون دنیا شرمول د ده قبر ته ستاسو راتلل سبب د لعنت کجا داغه کلام تپوس ورشي غرغشتو مولانا نصیر الدین رحمه الله تعالی و تبارک نو زه چې ورغلم ما ته ویل یو قصیده ووایه نو ما به ورته د رحمان بابا یو قصیده ووایه ما دا ټول یاد دی ما ته د رحمان بابا کتاب یاد او دا یاد کړی مې هم د قیوم خان د برکته خدای پاک دې اوس وبخي